د بلخ ولایت اوسیدونکي د سړې هوا پر رسیدو سره د شته بیکارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله د ډبرو سکرو له لوړو قیمتونو څخه شکایت کوي. هر کال به د ژمي موسم پر رسیدو سره د سون توکو بیې په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو قیمتونه لوړېدل، خو سږکال چې په کم قیمت بازار ته عرضه شوي بیا د خلکو خراب اقتصادي وضعیت نه ایجابوي. د مزار شریف ښار 2 تنه اوسیدونکي سلیم او شاولی په دې اړه وایي: بایش ما خب فعلا 60 روپये خریدم، اما کاروبار نیست. کاروبار باشد تا 60 روپये مردان است. دولت را کنترل کنیم، باید از بالا مقام بالا را ارزان برد و مردم بیتک ارزانتر سودا کند. کاروبار مردم از ضعیف است، دمروش میزبستان است. نظر به عاید مردم قیمت است، چوب هم قیمت است، نظر به کاری که مردم کار میکنن زغال هم قیمت است. بله خب مسئولین همیست که کوشش کنن که بیاین نرخ بسیار کمی پایین کنن، بهتر می است. دیگه من سرازی که فعلا اگر امونا بیاین کنترل کنن شاید نرخ پایین شود. همین به خدمت است مردم. زي زمستان د خرابی سردی هوا. د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي او کاروباریان که څه هم سږکال د یادو توکو بیو له ټیټوالي خبر ورکوي، خو وایي که مسؤلین د بریکټ او مالیات کم کړي، شونې ده چې سکاره به نور هم ارزانه وپلورل شي. د ډبرو سکرو 2 تنه پلورونکي عبدالله او شمس الله په دې اړه وایي: مدار زغال یک کمی قیمتتر است برای ملت و مردم. از حکومت خواستیم است که یک کمی بهتر زغال ارزان شود، بریکتش ارزان شود، برای مردم و ملت بهتر یک کمی دلسوزانه خدمت کنه. ما بهتر دینمی آرزو و دیمی چیستیم دیگه. زغال یالی هم مردم کم پیسه است، پیسه نداره. اینمی که 65 سودا مونی سری 2 روپیه 3 روپیه در مونه. مقصد بریکت دولتیش قیمت است زغال. اگر نه مردم کم پیسه است بیچارگان می اکثر نمیسر مبره داد فیقان جبور میشه که زغال قیمت است. اگر نه زغال نسبت به پارسال ارزانه. بلخوا د مزار ښاروالۍ مسؤلین ښاریانو ته د توکو بیو کنټرول او څارنې خبر ورکوي او وایي هڅه کیږي ترڅو د ژمي په موسم کې د سون توکو بیې نورې هم کنټرول او له احتکار کوونکو سره به قانوني چلند وکړي. د مزار شریف ښاروال محمد کاظم طارق وایي د بلخ ولایت مقام لخوا یو ځانګړې کمیټه جوړه شوې چې د خوراکي او سون توکو له نرخنامو څخه څارنه کوي. برای زمستان رابطه با نرخ‌ها در جلسه اداری یک کمیسیون جور شده. در رأس کمیسیون ما قرار دارم. درباره نرخ با خاطر از اینکه قیمت افغانی بالا رفته، قیمت دلار پایین آمده و نرخ‌ها مطابق از قیمت روز باید عیار شود. د هیواد په شمال کې سمنګان او سریپول هغه ولایتونه دي چې په پراخه پیمانه پکې د ډبرو سکرو زیرمې شتون لري او د سمنګان د ریسوف ولسوالۍ سکاره بیا د ښه کیفیت له کبله په کور دننه او بهر بازارونو کې ګڼ شمېر پیرودونکي لري.